خپل فیسبوک آی ډي ته پاسورډ څنګه چینج کوو؟ زموږ د فیسبوک آی ډي ته زموږ پاسورډ چینج کوو، نو څنګه به چینج کوو؟ که چېرې زموږ خپل فیسبوک زوړ پاسورډ په کار وي، نو په دې باندې مونږ یو ویډیو کړې ده. تاسو زموږ په دې پیج ته راځئ، یا ټیکنیکل بونیر چینل چې کوم دی، په دې کې تاسو دا ویډیو کتلی شئ. نو نننۍ ویډیو زموږ په دې باره کې دی چې موږ خپل فیسبوک آی ډي ته پاسورډ څنګه چینج کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې تاسو مخکې دا ویډیو کتل چې خپل فیسبوک آی ډي ته پاسورډ څنګه چینج کوو، نو پوره طریقه درته ښیو. دې ویډیو کې ویډیو پوره وګورئ، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ ټیکنیکل بونیر چینل چې کوم دی سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو په ټیم باندې دررسي. ملګرو فرسټ اف آل تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ. فیسبوک اوپن کړو، دا پروفایل ته به راشئ، چې پروفایل باندې به کلیک کړئ. پروفایل نه لاندې به راشئ، نه لاندې راغلی دا سیټینګ اینډ پرایوسي په دې باندې تاسو کلیک کړئ. نه بعد د ملګرو بره دا سیټینګ ښکاري به سیټینګ باندې به کلیک کړئ. او تاسو لږ لاندې راشئ، سیکیورټي اینډ لاګ ان په دې باندې کې تاسو کلیک کړئ. ملګرو دا چینج پاسورډ ته ښکاري، دې باندې تاسو کلیک کړئ. دې تاسو کلیک کوو، بره یې لیکلی کرنټ پاسورډ، نیو پاسورډ، ریټیپ نیو پاسورډ. نو بره کې تاسو کرنټ موجوده پاسورډ چې کوم دی، تاسو کمزور پاسورډ دی په هغې کې به دا ورکړئ. لاندې بیا نیو پاسورډ دی، بیا ریټیپ نیو پاسورډ. څنګه چې دلته نیو پاسورډ ورکړو، هلته لاندې هم ورکړئ. چې کله تاسو یو پاسورډ ورکړو، زوړ پاسورډ هم ورکړو، بیا دلته نیو پاسورډ به کلیک کړئ. دلته هم بیا نیو پاسورډ ووایئ. بیا په دې اپډیټ پاسورډ باندې تاسو کلیک کړئ. دې نه بعد به تاسو ته دا شانتې ودي کلر کې کنټینیو به ورته لیکلي، په هغې باندې به تاسو کلیک کړئ. ستاسو د فیسبوک کوم پاسورډ چې دا به چینج شي. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي ملګرو، نو سره ضرور خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ پیج سره فالو کړئ، او زموږ ټیکنیکل بونیر سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې دررسي. که چاته نور څه مسلې وي د موبایل فیسبوک پاسورډ کا هر څه قسمه مسلې وي، نو ته په کمنټس کې ویلی شئ.